وی چې هیڅ کولی نشي بیا به ځان له مخ او سر وهي او هغه سړی بد کوي چې ښځې سره ښکر وهي ښځه به منې ښځه په ټول کور کې ملکه ده شک ورپکې نشته دا خبره ښه بېشکه ده او ډېر ښه بنیادم دی خو د خولې نه لږه سپکه ده نو ښځې ته چې ګوري په وجود باندې نازکه ده نو خدای کو چې د خولې جنګ کې سړي باندې چابکه ده هر چا یې منلې بدماشي په کور کې ځکه ده څنګه په وړه وړه خبره خپل ټټر وهي او هغه سړی بد کوي چې ښځې سره ښکر وهي او ښځه د ملکه د سړو نه یې کار واخیستو نه ټینګېږي دې ته د اوړو نه یې کار واخیستو مالګه مساله او د غوړو نه یې کار واخیستو ډب ته نه وباسي د وړو نه یې کار واخیستو کور کې د چپلو او کیړو نه یې کار واخیستو او سمه مارشله ده د کوړو نه یې کار واخیستو تېښته ته نه ښه ده ځان پې سلاسې نر وهي او هغه سړی بد کوي چې ښځې سره ښکر وهي او ښځه باچایي کوي په سروم تاج د ښځې دی ښځه باچایي کوي په سروم تاج د ښځې دی هر کلي کې ګوره کور په کور کې راج د ښځې دی او کم طبیب ډاکټر کړي صحیح علاج د ښځې دی هر سړی غلام دی هر سړی محتاج د ښځې دی نو سم وزیر اعظم دی ما غشت جاج د ښځې دی ګرځي په یو په ټول غولي کې چکر وهي او هغه سړی بد کوي چې ښځې سره ښکر وهي او ښځه کائناتو کې که ډېره خوبصورته شي خو نه وړي بلا د خپله دت نه چې دته شي زبرګه که شي دا خو نه به صبر د غیبته شي نو ډېره وي چالاکه نه به چرې ملامته شي خلک متاثره هم د دې د کرامته شي او ښه منلې سر وي خو آخر ښځې ته ښکته شي تش په نازه دا باندې ګوره څومره زر وهي او هغه سړی بد کوي چې ښځې سره ښکر وهي ښځه ګناهګاره د غریبه وایي څه خوري نو او خوري یوه قطره هغه هم پتله راتله خوري نو بیا چې ماشومانو سره کښېني پوره دوه خوري نو کور کې چې د خلکو نه څه پاتې شي هغه خوري نو او خواره په چټو کې مرچکي سره سړه خوري نو خو شپه چې کله راشي بیا سړي له سم مازغه خوري نو ځان ته به تر خس پسه باندې اکثر وهي او هغه سړی بد کوي چې ښځې سره ښکر وهي شپې راحت کې که نه پلاني ځای کې پلاني سرکلې شوې ده پلاني چې کوم دی کوېدن کړی ده که نه نو بیا وایي چې ښځه به منې ښځه په کور کې بختوره ده او ولې دې بدبخته غورځولې د نظره ده نو مه یې ګڼه سپکه دردانه د مرغلره ده او خړ چې ورته لاره کې جوړ نه شي تاله غوره ده یو خو BBC په شاندار څه نه خبره ده او خدای پاک زورور دی او بیا ښځه زوروره ده نو پرېږده که خوشحاله وي په ځمکه او که پر وهي هغه سړی بد کوي چې ښځې سره ښکر وهي